یوې نوښتګرې میرمنې په کابل کې د یوې کارخونې په جوړولو سره ګڼ شمېر ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې کارخونې بنسټ ایښودونکي شکریه صافی وایي چې د خیاطۍ دغه کارګاه نږدې 2 کاله وړاندې د کابل تیمنې سیمه کې په لومړنیو او کم امکاناتو د څه باندې 100,000 افغانیو په شخصي لګښت جوړه کړې. هغې خپلې کارخونې ته هدیه نوم ورکړی او اوس مهال پکې له 100 زیاتې میرمنې د ښځو ماشومانو جامو د ډیزاین او ګنډلو په برخو کې کار کوي. نوموړي د دې کارخونې له جوړېدو موخه له رواني ستونزو څخه د افغان میرمنو خلاصون او پر ځان بسیا کېدل بولي. 2 کاله کېږي چې موږ عملاً دا کار ته شروع کړی، نو د دې خاطره چې ښځې او نجونې خپل په پښو ودرېږي او خپل د لاس وشي عاید د لاسته راوړي. 1 میاشتې دوره ده، هم عملي هم نظري ورسره کار کوو، استاندارد خیاطي ورته زده کوو. بیا چې فارغ شلل فارغین نه زما خپله تقریبا 10 مستقیم او 10 غیر مستقیم ما سره کار کوي. په دې کار ځای کې نه یوازې نجونې او ښځې په کار بوختې دي، بلکې د خیاطۍ په برخه کې له نظري زده کړو سربیره عملي زده کړې هم ورکول کیږي. هغه د دغه کارخونې د محصولاتو د بازار وضعیت او خرڅلاو د قناعت وړ نه بولي او له مسؤلینو او همکاره بنسټونو غواړي څو له دا ډول کارخونو ملاتړ وکړي. نوموړي له افغان نجونو هم په ټینګار غوښتنه کوي چې په دې حالت کې د غلي پاتې نشي او محدودیتونه دې په فرصتونو بدل کړي. د مشکلاتونه چې فعلا دي بیکاري ډیره ده او نجونې مکتب او تحصیل نه پاتې دي، مصروفیت سالم نه لري، نو دا ورته ښه مصروفیت دی، ښه یو عاید بیا ترې ترلاسه کولی شي چې دې برخه کې دولت هم مشکل نه لري او کم و بیش حمایتي. نو ځکه موږ کوشش کوو چې خیاطي کې نورم پرمختګ وکړو، نورم نجونو ته درس ورکړو. هغه میرمنې چې د خیاطۍ په دې کارخونه کې په کار بوختې دي وایي چې له یوې خوا حرفوي مسلک زده کوي او له بلې خوا اقتصادي وضعیت ښه شوی او دغه راز په کارخونه کې په کار کولو سره کولی شي د خپلو کورنیو ورځني لګښتونه پوره کړي. صنف نهم مکتب هستم و از مکتب قسم که میفهمین مکتب ها بسته شده و دختر خانم ها در خانه هستند و ما خواستم که خیاطی بخوانم. تقریبا 1 سال میشه اینجا کار میکنم، تمام همین خیاطی ها رو همینجا یاد گرفتم دیگه، کار میکنم که به فامیل کمک شوم. امی کورس های آموزشی خیاطی و دیگه بخش های هنری میتونه که بر اونا کمک کنه و یک مصروفیت خوب سالم داشته باشن که حداقل بتونن از همین طریق فامیل های خود کمک کنن و حداقل برای خودشان کمک کنن و یک مصروفیت خوب داشته باشن. از مؤسسات خارجی یا مؤسسات داخلی خواهش میکنیم که این قسم جاها را بر دختر خانم‌ها زیادتر در نظر بگیرن و امی خیاطی هدیه را گسترش بدن، بر ما یک مکان بزرگتر با وسایل پیشرفته تر در نظر بگیرن تا دختر خانم‌های زیاد اینجا مصروف باشن و فعالیت کنن. په دې کارخونه کې دا مهال ګنډې افغاني، چرمدوزي، د ښځینه‌و دستکولونه، د ماشومانو جامې او نور بیلابیل توکي جوړیږي. دوی له مسؤلانو غواړي چې د ښځینه‌و د لاسي صنایعو د ودې لپاره بازار موندنه وکړي او نورو هیوادونو ته د لیک په برخه کې د ورته اسانتیاوی رامنځته کړي. اگر ما میخوایم یک درآمد خوب داشته باشیم باید بازار خوب باشه، دولت ما را حمایت کنه، نمایشگاه ها برگزار کنن، کرایه مناسب داشته باشیم که ما بتونیم مسئولیت ما را ارائه کنیم. خواستم از دولت همین است که یکم با خانم‌ها همکاری کنن، نمایشگاه غرفایش یا تخفیف بدن بر خانم‌ها تا ما بتونیم بیشتر کارهای ما با دختر خانم‌ها و خانم‌های افغانستان نشان بدیم و اینا بیشتر با سبک ما آشنا بشن. د یادونې وړ ده چې د پخوا په پرتله اوس د لاسي صنایعو صنعت د پام وړ وده کړې او زیات شمېر متشبثو میرمنو په دې برخه کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی، خو د کار په وړاندې د ځای او بازار نشوالی هغه ننګونې دي چې له کبله یې د دوی روزګار ټکنی شوی دی.